د عبدالرحمن بابا یو شعر دی، وایي هر زنده چې د مرده په قبر ورشي نو بس دی دومره نصیحت په دې دنیا. خو بابا ته څه پته وه چې په آخره زمانه کې را روان دي ټیک ټاکران او هغه به زما دا شعر مکمل الټه کوي. دغه زنده ټیک ټاکر چې د مرده په قبر ورځي نو هلته به نخرې کوي، ټیک ټاک یې به ورسره جوړوي او معاشرې له به دا پیغام ورکوي چې قبر د نصیحت د اخیستو ځای نه دی. قبر د نصیحت د اخیستو ځای نه دی. های های نوجوانه تا ته څه پته ده چې د دې دومره درنې خاورې د لاندې د لحد په دغه وړه کوټه کې لاندې څه روان دي او لاندې څه تېرېږي. تا ته څه پته ده؟ کوم حد ته خبره ورسېدله؟ چا ته فریاد وکړو؟ د ده خو پلار ته موږ فریاد نشو کولی، د ده ترونو ته موږ فریاد نشو کولی. ما ته پته ده چې په داسې کس باندې پلار غریب هغه غریب ده ته لاس اوچت کړي او ترونه او معاشره هغې چې کوم دی دا د لیست نه بار کړی او نن خو معاشره سم داسې د ستا ما کې څه کار دی، وایي زما پکې څه کار دی. بس دغه شان به دا معاشره تباه کېږي. لکه ده دا سوچ وکړو چې د دنیا کې خو داسې څیز پاتې نه شو چې خلکو سره ټیک ټاک جوړ یې نه کړو. راشه زه د قبر سره ټیک ټاک جوړوم. دنیا کې خو د دې نه یو ځای داسې پاتې نه شو، یو څیز ترې داسې پاتې نه شو. راشه ځان سره دا مړي م وشرمه والعیاذ بالله ثم وثم. نو لکه دا لکه کومه نخره ده که نه؟ عثمان غني رضی الله عنه به په قبر ودرېدو او ګیره مبارکه به په اوښکو لنده شول او خلکو به ورته ویل د جنت او د دوزخ خبرې کېږي، دومره نه جاړئ. ویل دا ډېر سخت منظر دی او دا ډېر د هیبت منظر دی او ډېر د یرې منظر دی او ړومبنی پوړی د آخرت د پوړو نه ړومبنی پوړی د څومره سخت منظر دی. الله دې موږ له امان راکړي، الله دې موږ له امان راکړي. ټیک د هر سړی ګناهګار دی. ای نوجوانه ستا د ذات سره زموږ څه کار نشته، موږ نه د چا ذات ټارګېټ کوو. خو قسم دی ستا دا ته چې کومې ویډیو جوړه کړې ده که نه، په دې کې دا زهر قاتل ده د معاشرې دپاره. زهر قاتل معاشره تباه کې، نوجوان تباه کې. او حکومت شته، دا پولیس والا مسلمانان دي، متعلقه تاڼۍ والا به مسلمانانی، متعلقه ډي پي او صاحب به مسلمانی. د الله واسطه درته مخکې کو، پولیس افسرانو د الله واسطه درته مخکې کو. سبق آموز سزا ورله ورکوي، سبق آموز سزا چې بل نوجوان تېنه عبرت والي داسې سزا ورله ورکوي. او دا د قرآن او د حدیث حکم دی دغه پولیس افسرانو ته، دغه متعلقه تاڼۍ ته، دغه ډي پي او صاحب ته. دا د قرآن حکم دی، دا د الله د پیغمبر حکم دی تا ته چې څوک دقه شان د دین او د آخرت سره چې د کومو خبرو تعلق دی او د دین سره تعلق دی او د عبرت د اخیستو سره تعلق دی، څوک په داسې نخرې کوي نو راوینیسه او سنګینه سزا ورله ورکړه. ډي پي او صاحب او متعلقه تاڼۍ او ایس ایچ او صاحب سنګینه سزا ورله ورکړه او شوی که دې میډیا ته چې دا نور نوجوانان او دا نور معاشره تېنه سبق والي. الله خو دې زموږ په حال رحم وکړي. موږ به دمني وجاړو که موږ ګراني وجاړو، که موږ عذابونه او بارانونه او زلزلې وجاړو او که موږ د نوجوان دا حل وجاړو. داسې دي یار، داسې دي. برداشت سړي کې ختم شي. سړی وایي نه کوو پې خبرې، خو بیا دا څیز دومره عام شي او دومره دې پې خلک تنګ کړي چې مولوي صاحب داسې دي په دې باندې خبرې وکړه. نو د الله خاطر وکړئ نوجوانه، بس دی بریک شه، بس دی بریک شه. ګورئ کار به ډېر زیات خراب شي، بیا به خپې. بس دی بریک شه او څومره درنه کېږي نو نوجوان ته دا پیغام ورسوه. وصلی الله علی النبی الامین.